ذبیح الله مجاهد د احمد شاه مسعود په قبر باندې د اتڼ په تړاو څه خطرناکې خبرې وکړې. چاته یې اخطار ورکړه ولې د څنګ در سره د شبنم دوران او شهزاده ایوب خبرې هم شریکوم نو ضرور ویډیو تر پایه وګورئ. لومړی دا چې د طالبانو ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په پنجشیر کې د احمد شاه مسعود قبر ته څیرمه د اتڼ یوې ویډیو په تړاو ویلي دي چې دا پیښه د اسلامي امارت پالیسي نه ده او نه هم د منلو وړ ده. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په پنجشیر کې احمد شاه مسعود قبر ته نږدې ځینې کسان چې په ظاهرا طالبان ښکاري اتڼ کوي. دغه پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خو ښاغلي مجاهد په ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د اختر په ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو څخه څو تنه د تفریح لپاره پنجشیر ته تللي چې ښایي هلته یې نڅا کړې وي. خو وایي چې د دوی موخه د جهادي شخصیتونو سپکاوی نه دی او دا یې د څو کسانو بې پروایي بللې ده. په دغه تړاو بیا شهزاده ایوب لیکلی دي د مسعود د مقبرې سره نږدې طالبانو عادي اتڼ کړی دی. ساسمان خو نه دی رالوېدلی، مغرض یې کړی دی د مسعود د مقبرې سره ملي اتڼ ته تعصبي سمتي ژبني قومي او نور رنګونه نه ورکوي. اتڼ کومه بده خبره نه ده ځکه ملي اتڼ د افغانستان ملي دود دی او په اکثره سیمو کې پر مقبرو خوښي لمانځل او میلې کیږي. ښه مثال یې په کندهار کې شاه آغا مقبره، بابا صاحب ابراهیم خلیفه بابا او داسې نور، او په مزار کې هم د سخي جان مقبره او همداسې نو بیا په ټول افغانستان کې. په همدې پنجشیر او مسعود پر مقبرې به هلکان نه رقصول. آیا هغه سپکاوی نه و چې د افغانانو ویاړمن ملي دود اتڼ سپکاوی بلل کیږي؟ هغه بیا په اخره کې یادونه کړې ده چې طالبانو سره هیڅ تړاو نه لرم بلکې د اکثریت کړنو یې هم سرسخت مخالف یم. بلخوا شبنم دوران په خپل جمهوریت ته په اشارې فیسبوک پاڼې باندې خپل لیکلي دي چې عجب جمهوریت و، فساد و مګر کابل ته یې دغسې رونق ورکړ. هره ورځ انفجار، بم، مرګ، وینې، مګر د ژوند سره مینه وه. ژوند و، روزګار و. په ګمرکونو، قضا، څارنوالیو، ولایتونو، ښاروالیو او ادارو کې رشوتونه وو، مګر بچې د پاسپورت دفتر ته ورغلي سبا به دې ترلاسه کړ. غلام وو مګر ترکانو، ایرانیانو، تاجکستانیانو، پاکستانیانو او نورو دغسې په نس وګوبه پورته ټوپونه راته وهل چې افغانیان راغلي دي، زموږ به هم مړۍ ورسره غوړه شي. ازبکستان به افتخاري دکتوراوې راکولي، پاکستان به راته ویل لږ سفارش مو کړئ. هره ورځ به د اردو ځوانانو جنازې راتللي، مګر د وطن په نوم به د ورځې په زرګونه ځوانانو نوملیکنه کوله. غله وو مګر کابل کې د عادي کور کرایه تر 3000 ډالرو پورته وه. له ټولې نړۍ یوازې افغانان نه، پنجابیان، هندیان او نور رامات وو. لکه د ننني امنیت یې تیښته ترې نه کوله. په سلونو زره ځوانان او نجونې خارج ته د لوړو زده کړو لپاره تلل. د ګاونډي هیواد افت زدهو سره درجه یک مرسته جمهوریت وکړه. امنیت نه و مګر د 15 هیوادونو سفارتونه موجود وو. اوس امن دی مګر خلک تښتي. هغه کورونه چې 10,000 ډالر کرایه به چا نه ورکول نن ورته څوک پیدا کوي چې فقط په ساتلو پکې واوسیږي. د ځمکو بیې د نیویارک څخه ډېرې پورته وي. د ګاونډیو او منطقي هوایي شرکتونه صرف د افغانستان په لاین ګټه کوله، نور په تاوان کې وو. له پاکستان، هند، چین، بنګلادیش حتی له لندنه د هغوی خپل ښاریان دلته وظیفو ته راتلل. د ټولو بین المللي سازمانونو دفترونه په کابل کې وو. د نړۍ لوی هیوادونه د جمهوریت قرضداران وو. وزارتونو دومره پیسې درلودې چې کلنۍ بودیجه یې حتی نیمه نه شوه مصرفولی. عجب جمهوریت و، سړی هیڅ نه پوهېږي بله وهلې غله وو یا ولیان. دا هم د شبنم دوران لیکنه وه چې د جمهوریت په اړه یې کړې وه. موږ له تاسو سره دلته په ویډیو شکل شریکه کړله. تاسو د مسعود په قبر باندې د اتڼ او د شبنم دوران د دغه لیکنې په اړه خپل نظریات په کومنټ کې لیکلی شئ. تر بیا چې زه راګرځم تاسو ته ښه وخت.